بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم ګران زده کوونکو، ښه راغلاست د ریاضي حساب درسونو ته. هیله ده چې جوړ او روغ اوسئ او درسونه مو د لومړي سره در سره تکرار کړي وي. ګران زده کوونکو، په دې چینل کې څرنګه چې تاسو پوهیږئ ټول ساینسي او ریاضیات په پښتو او دري ژبه خپریږي. هیله ده چې ټول درسونه در سره منظم ډول وګورئ. یعنی تاسو کله چې دې چینل ته راځئ په چینل به کلیک کوئ او زه به پلی لیستو باندې به کلیک کړئ. پلی لیستونه درته راځي. کوم فصل چې تاسو په کار یا کوم عنوان چې په کار په دري ژبه په پښتو ژبه د هغه لومړي لوست سره یې در سره وګورئ. همداسې کوشش وکړئ چې دا درسونه درته رسیږي، نورو ملګرو ته یې هم رسوئ تر څو په دغه صدقې جاریه کې ټول سره شریک راشو. یعنې تاسو تر ټولو غټ کومک ما سره په دې درسونو کې همدا ده چې دا درسونه تر نورو ورسوئ. دا درسونه تر نورو کله تاسو ورسئ، شاید تاسو ضرورت ورته نه وي، تاسو مثلا دا شیان خلاص کړي د درسونه زده کړي وي، نو کولی شئ درسونه نورو خویندو ورونو ته ورسوئ تر څو چې هغې ترې استفاده وکړي او خپل مشکلات چې په کانکور کې په مکتب کې کوم ځای کې لري حل یې کړي. نو تاسو غټ کومک به همدا وي. ګران زده کوونکو، موږ راځو خپل درس ته. په دې لوست کې ګران زده کوونکو موږ دویم څپرکي د حساب کې وو. لومړی څپرکی خو طبیعي عددونه ول، دویمې تام عددونه دي. تام عددونه نن یې پنځم لوست ده او پنځم لوست کې موږ د لیکو چې د تام عددونو د تقسیم عملیه وایو. ګران زده کوونکو، دوه تام عددونه سره موږ یو بل باندې تقسیم کوو. ګران زده کوونکو، ډېر ساده. اول به علامې تقسیموي، بعد د هغې نه به عددونه، هماغه طبیعي عددونه دي. طبیعي عددونه سره کوم تقسیم چې ده هماغه تقسیم تاسو په یاد یې، هماغه دا سواله لیږي، یعنې هماغسې به یې تقسیموئ. خبره دلته شي د علامه کې، نو علامه به اول تقسیموئ. د علامې لپاره دا زده کړئ ګران زده کوونکو چې مثبت کله په مثبت باندې تقسیم شي ځواب یې مثبت راځي، هماغه ضرب غوندې ده مثبت. او کله چې منفي تقسیم په منفي شي ځواب بیا هم مثبت راځي. هم علامه چې کله تقسیمیږي ځواب مثبت ده. صحیح ده. او همداسې کله چې موږ وایو چې مثبت کله تقسیم شي په منفي باندې، نو ځواب ورته وایو منفي. منفي تقسیم شي په مثبت باندې، ځواب یې چی راوځي؟ بیا منفي. هم علامه چې تقسیم شول مثبت، مختلف علامه چې تقسیم شول چی راځي؟ منفي راځي. داسې هم لیکلی شي ګران زده کوونکو چې مثبت تقسیم پر مثبت موږ لیکو مثبت، منفي تقسیم پر منفي ځواب لیکو مثبت. صحیح ده. یا مثبت تقسیم پر منفي موږ لیکو منفي، منفي تقسیم مثبت ځواب لیکو منفي. صحیح ده. داسې ډول هم لیکلی شي، داسې ډول هم لیکلی شي. اما خبره ضرب کوم سره کومه دلته ما خبره پیاده. نو لومړی به علامې تقسیمو، بعد د هغې نه به عددونه تقسیمو. صحیح ده. مثلا موږ پوره عددونه دلته نیسو. منفي شل تقسیم شي په منفي دوه باندې. صحیح ده. اول به علامې تقسیمو. مثلا منفي تقسیم ته په منفي مثبت راځي. شل تقسیم دوه څو کېږي ګران زده کوونکو؟ لس. ځواب راغی مثبت لس. صحیح ده. یا وایو چې منفي دولس تقسیم شي په مثبت شپږو باندې. صحیح ده. موږ وایو چې اول علامې منفي تقسیم پر مثبت موږ لیکو چې منفي. صحیح ده. 12 تقسیم شپږ څو کېږي؟ 2 کېږي. نو دلته احتیاط په دې سوالو کې دې لپاره کوو ګران زده کوونکو تر څو موږ کسر اختصار او دا عملي شیان نه دي ویلي. فقط دلته ما دومره زده کړئ چې علامې سره رقم تقسیموو. صحیح ده. دا زده کړئ. نور خبرې به انشاءالله پس ته نور شیان نور ځایونو کې بیا مخ ته وړو. صحیح ده. تاسو دې شیانو کې بیا له خیر اختصار ټول شیان درته وښیم. اوس ما لیکو منفي سل دي ګران زده کوونکو. دا منفي سل راواخلئ او تقسیم یې کوئ په څو باندې؟ په منفي لسو باندې. صحیح ده. منفي لسو باندې. نو موږ لیکو منفي تقسیم منفي مثبت کېږي. سل تقسیم لس ګران زده کوونکو څو کېږي؟ لس. ځواب راغی مثبت لس. صحیح شو. یا موږ ته ویل کېږي منفي دېرش تقسیم شي پر مثبت پنځو باندې. موږ لیکو چې منفي تقسیم مثبت منفي دېرش په پنځو تقسیم شي شپږ راځي. نو منفي شپږ یې چی ده ګران زده کوونکو؟ ځواب ده. یا همداسې ګران زده کوونکو موږ ته لیکي چې منفي پنځلس تقسیم پر مثبت پنځو باندې. داسې ولیکي. موږ یې منفي تقسیم مثبت منفي پنځلس تقسیم پنځه څو کېږي؟ درې راځي. نو منفي درې ځواب شو. یا منفي دېرش تقسیم منفي لس. موږ وایو منفي تقسیم منفي مثبت دېرش تقسیم لس، نو لیکو درې. داسې نو داسې هم لیکلی شي، داسې هم لیکلی شي. صحیح ده. دغسې موږ اول علامې تقسیموو، بعد د هغې نه عددونه سره تقسیموو. نور عددونه هر رقم تاسو جوړوی شئ تقسیموئ، خو لږ به احتیاط کوو له خیره چې کسر ته ورسېدو هلته به بیا نور شیان پکې هم ډېر زده کوي، بیا هم ډېر لاس پراخ شي، بیا به ډېر سوالونه پکې حلوئ، بیا به نه بندېږي. فقط دلته یوه خبرې دې درس نه تاسو نوې زده کړه چې اول علامې بعد د هغې نه عددونه. ګران زده کوونکو، اوس خو د تقسیم په عملیه باندې پوه شئ. تام عددونو کې اوس به راشو د تام عددونو د تقسیم د عملیې خواص به وګورو. عملیې خواص به وګورو. صحیح ده.
خواصو کې ګران زده کوونکي ډېرې خبرې نه دي، صحیح ده؟ دا ډېرې خبرې نه لري. مثلا اول خواص ګران زده کوونکو د بستګي خاصیت ده که نه، بستګي یا تړلی خاصیت چې ورته وایي خاصیت. بستګي خاصیت ګران زده کوونکو دلته نشته. یعنې که دوه تام عددونه موږ یو بل باندې تقسیم کوو نو ضرور نه چې بیرته تام عدد راکړي. ضرب کې دا خبره وه تقسیم به دې کړل بیرته به تام عدد درکړل، دلته دا خبرې نشته ګران زده کوونکو. یعنې که موږ وایو چې مثال درته سوال درکوم، مثلا موږ ته وایي -15 راواخله ګران زده کوونکو تام عدد ده، دا تقسیم کا په څو باندې -2 باندې. صحیح شو؟ -2 باندې. نو دلته چې دا تاسو تقسیم کړئ دلته به دا راشي مثبت څو ده، منفي تقسیم منفي مثبت 15 تقسیم 2 15 پر 2. صحیح ده؟ نو دلته -15 تام عدد ده، -2 تام عدد ده، اما 15 پر 2 تام عدد نه ده ګران زده کوونکو، دا یو نسبتي عدد ده. نو موږ ته یې بیرته تام عدد رانک. کله چې تام عدد رانک نو په دې عملیه کې دا خاصیت بیخي موجود نه ده. دا خبره هم د یاده لاړ نه شي. صحیح شو؟ دویم خاصیت ګران زده کوونکو باید په یاد مې هغه څه ده، د تبدیلي خاصیت ده. د تبدیلي خاصیت. تبدیلي خاصیت هم د عملیه کې نشته ګران زده کوونکو. یعنی په دې عملیه کې موږ د چا ځایونه نشو بدلولی. ځایونه بدل کې ځواب به بدل شي، خراب بشي، خبر خرابېږي. مثلا ګران زده کوونکو موږ لرو -6 راواخلئ تقسیم کوي په -2 باندې. صحیح ده؟ نو دا چې تقسیم کوي منفي تقسیم مثبت -6 تقسیم 2 3 -3 ځواب شو. که ځایونه بدل کوي چې -2 بیا تقسیم کوي په -6 باندې، نو بیا لیکي مثبت تقسیم منفي 2 تقسیم 6 یو پر څو کېږي، یو پر 3. نو دلته اول هم چې تقسیم کې -3 راغی، بیا برعکس هم تقسیم -1 پر 3 شو. نو دواړه یو بل سره برابر نه دي، -3 مساوي نه دي د -1 پر 3 سره. نو دا دې عملیه کې د تقسیم په عملیه کې تبدیلي خاصیت هم نشته. دریم خاصیت چې ده هغه ګران زده کوونکو اتحادي خاصیت ده. اتحادي خاصیت. اتحادي خاصیت هم نشته ګران زده کوونکو. یعنې که 3 دانې د تقسیم عوامل ولرو موږ نشو کولی شارکم پارچه باندې تقسیم کوي. صحیح ده؟ داسې نه کېږي. مثلا تاسو وویل دي چې داسې عادت خاصیت ولري چې A تقسیم پر B تقسیم پر C، داسې نه کوي چې اول دا تقسیم کوي. صحیح ده؟ بعد د هغې نه مثلا دا راواخلئ په دې تقسیم کوي، یا مثلا دا په دې تقسیم کوي، هغه دواړه یو بل باندې تقسیم بیا دلته راشي. دا خاصیت دلته نشته، دا کار بلته نه کوئ. صحیح ده؟ فرق کوي عملیه سوال فرق کوي. یعنې سوال چې کله پکې حلوئ دا خاصیت فرق کوي. مثلا موږ ته ووایي چې 128 مثال تقسیم کوي پر څو باندې، مثلا په 2 باندې، او هغه بیا تقسیم کوي بیا په 2 باندې. صحیح ده؟ دلته موږ ته ووایي داسې کار وکړئ. نو موږ که مستقیم لاړ شو چې 128 تقسیم 2 کو 4 کېږي، تقسیم 2 کو څو کېږي، 32 کېږي. نو د دې اصلي ځواب 32 ده ګران زده کوونکو. اصلي ځواب یې څو ده؟ 32. یعنې دا هم راواغسه په دې مو وویشه. صحیح ده؟ څو شو؟ 4 دا په دې 32 شو. او که تاسو داسې وکړئ چې نه اول دا دواړه خلاصو، 2 تقسیم 2 کې یو شي او بیا دا په تقسیم کې 128 راځي، نو خبره خرابه شوه او صدق نه کوي. نو دا خبره به په یاده لاړ شي. دا خاصیت دلته نشته. څلورم خاصیت ګران زده کوونکو د عینیت عنصر ده ګران زده کوونکو. د عینیت عنصر هم دلته نشته ګران زده کوونکو. دا هم په یاد وي. عینیت عنصر خو پوهېږئ چې په عملیه کې راشي تغییر رانه وړي، خو د ښي او چپ دواړه خوانه راشي تغییر رانه وړي. دلته موږ داسې عنصر نه لرو چې ښي او چپ خوانه راشي تغییر رانه وړي. شاید د ښي خوانه راشي تغییر رانه وړي، خو د چپ خوانه به تغییر راوړي. نو دې لپاره موږ عنصر عینیت دواړه خوانه باید راشي. یعنې A تقسیم پر 1 A کېږي، خو 1 تقسیم پر A بیا ځواب یې څو راوځي ګران زده کوونکو؟ 1 پر A. نو دا دواړه یو بل سره برابر نه دي، نو دا خاصیت موجوده نه ده. دا هم یاده لاړ نه شي. پنځم خاصیت صفري عنصر ده ګران زده کوونکو. صفري عنصر. صفري عنصر هم دلته موجود نه ده. صفري عنصر موږ په ضرب کې ویل هغه عنصر ده چې د ښي او چپ خوانه ضرب شي جواب 0 کړي. چې هلته 0 و، یعنې 0 په 2 کې 0 کېږي، 2 په 0 کې بیا هم 0 کېږي. اما دلته نشته، یعنې یو خوانه به 0 شي بل خوانه نه 0 کېږي. څه رقم؟ مثلا موږ ته وایي 0 تقسیم کوي په A یو عدد باندې که نه؟ عدد ده. مثلا 0 تقسیم پر عدد ګران زده کوونکو. دلته ځواب راځي 0. لکه موږ لرو 0 تقسیم 15 موږ لیکو 0. اما دا هم په یاد وي چې عدد کله تقسیم په 0 شي بیا موږ وایي نه ده تعریف شوی، نه دی تعریف شوی. دا نه ده تعریف شوی. یا بعضې ورته لیتني وي، مثلا 4 پر 0 ځواب ورکوي وایي لیتني شو. نو دا تعریف شوی نه ده. نو دا موږ خبره چک کوو. دلته په یاد دي چې صفري عنصر دلته موجود نه ده. صحیح شو؟ بله خبره ګران زده کوونکو شپږم خاصیت به دلته ولیکو ګران زده کوونکو. د شپږم خاصیت ده د توزیع خاصیت.
توضیح خاصیت هم دلته نشته ګران زده کوونکو. توضیح خاصیت په دې معنا و ګران زده کوونکو چې دوه عددونه د جمع په حالت کې دي او تا ته وایي یو عدد ضرب که په دې کې صحیح ده. تاسو دا کوی شو اما تقسیم دا کار نشي کولی. یعنی داسې مثلا تا ته وایي چې ا ده دا تقسیم کوي دلته دوه عددونه دي بي مثبت منفي سی صحیح ده. که دا ضرب و موږ کولی شو دا دلته هم ضرب کو هلته هم ضرب کو خو اوس تقسیم ته دا کار نشي کوي چې دا دلته هم تقسیم کوي او دا ویسي دلته هم تقسیم کوي. دا خبره غلطه ده. دا به ول ساده کوئ ځواب یې چار شوی و بعد د هغې نه به یې تقسیموئ ځواب یې راوځي. نو داسې دا دلته په یاد وي. دا خواصونه در سره ویلي کوي مطالعه کوي چې د یاد هم لاړ نشي. دا و ګران زده کوونکو د نن لوست چې د تقسیم عملیه وه هیله ده چې یو څه ترې زده کړي او د درسونو نور ملګرو ته هم ورسوئ. په مخامخه ښه وخت